ګرانو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به ټول راته روغ جوړ او د سات جامې به مو پر تن وي او نیکمرغه کوچنی اختر مو له خپلو کورنیو او دوستانو سره په خوښۍ سره لمانځلی وي. ملګرو نن راځو په یو مهمه موضوع له تاسو سره معلومات شریک کوم. زیاتره وخت کله چې موږ د یو ټریډر له خولې د یو سیګنال نوم واورو نو په اخر کې دوی دا یادونه کوي چې تاسو په خپله باندې پلټنه وکړئ. یعنی که په سپاټ کې موږ ته سیګنال راکول کېږي نو کوم داسې سایټونه دي چې د هغه له لارې موږ کولی سو په ټوله کې مهم کوینونه واخلو، هغه کوینونه واخلو چې د هغوی قیمتونه په راتلونکو وختونو کې پورته تللی سي او د کوم دلایلو په اساس باندې دوی خبره کوي چې د کوینونو قیمت به په راتلونکو وختونو، ورځو یا میاشتو یا هفتو کې ډیر لوړ شي. نو دغه ټول معلومات په همدغه ویډیو کې در سره شریک کوم چې کوم ویبسایټونو یا پروګرامونو څخه موږ باید استفاده وکړو. دغه ټول درته ښیم. ویډیو در پای پورې راسره وګورئ او هغه کسان چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځو ویډیو پیلوو. په لومړي سر کې تاسو باید ګوګل کروم یا کروم براوزر یا بل براوزر، هر براوزر چې تاسو استفاده کوئ هماغه څخه استفاده وکړئ. دلته چې کله تاسې موږ اوس کروم براوزر خلاص کړو، لومړنی ویبسایټ چې هغه مهم او تر ټولو مهم ویبسایټ ده تر څو موږ ته یو کوین راتلونکی مشخص کړي، هغه DeFiLlama ده. ګونه ما سرچ کړی هم ده ځکه زیاتره وخت همدغه کې کار کوم. DeFiLlama دا یو له مهمو ویبسایټونو څخه ده چې د TVL همدغسې والیوم دغسې سټیبل کوینونو ټولو په هکله پکې معلومات شته. اوس که چیرته تاسو غواړئ دلته د یو کوین په هکله معلومات پیدا کړئ، دغه د سرچ اپشن ته به راسئ. کله چې د سرچ اپشن باندې کلیک وکړئ نو دلته هر کوین چې غواړئ، خو دلته ټول نه دی لیست شوي، زیاتره لیر 1 یا هغه کوینونه چې هغوی خپل بلاکچین لري هماغه دلته لیست شوي دي. مثال سی چې تاسو ته مې مخکې سیګنال هم در کړی و، سی نیټورک دا اوس موږ راوړو. دغه اوس ټوټال والیو لاکډ ان DeFi. اوس دغه ټول TVL یا ټوټال والیو چې کوم ارزښت چې پکې لاک شوی ده په سی نیټورک کې 414.15 میلیونه ډالر اوس ده. نو څنګه به موږ کولی سو چې وپوهیږو چې د دغه کوین قیمت به په راتلونکو وختونو کې پورته لاړ سي. ګورئ هر کله چې TVL لوړیږي، پورته کیږي او ارزښت لا هم ښکته وي، لکه اوس سی فرایز ته راځو او TVL ده. دا فرایز یو ګورئ تقریبا اوس وختونو کې په 14 سنټو شاوخوا کې ده. ګورئ دغه د سی فرایز 14 سنټه صحیح ده، خو ولې TVL یې تر $1 پورې رسیږي. دا یې TVL ده. وګورئ هر کله چې دغه ډول حالات رامنځته کیږي نو موږ ویلی شو چې دغه کوین قیمت به په راتلونکو هفتو یا میاشتو کې ډیر لوړ لاړ شي، یعنې لومړنی ټارګټ $1 شاوخوا او له دې هم پورته تللی سي. دغسې بل کوین که تاسو غواړئ، مثال اپاتوس غواړئ، سونیک غواړئ، سونیک هم نوی پروژه ده خو ولې TVL یې ورځ تر بلې لوړیږي. تاسو وګورئ ټوټال والیو لاکس تقریبا 900.8 میلیونه ډالر ده او TVL یې که وګورو TVL یې هم لوړیږي ورځ تر بلې. نو دا د دې ښکارندویي کوي چې په دغو پروژو باندې د خلکو باور زیات ده، څه هم د دوی قیمت ښکته ده خو بیا هم ښکته راځي او بیا هم دوی په همدغه کې سرمایه ګزاري کوي. د دې تر څنګ یو نوی اپشن هم پکې اډ شوی ده، مهم اپشنونه، هغه انلاک اپشن ده. انلاک اپشن د څه په خاطر ده؟ انلاک اپشن موږ ته دا ښیي چې دغه کوین به په دغه تاریخ باندې دغه ټوکن آزاد کړي. نو موږ بیا په هماغه وختونو کې کولی شو مثال یو کوین اخلو، وای نه اخلو له ځان سره، ځکه شاید کله چې ټوکن خلاصیږي ازادیږي د یو ټیم لخوا نو بیا د هماغه کوین قیمت راغورځېدلی سي. خو په لږه کچه یا په لږه اندازه باندې د یو کوین چې کوم ټوکن یې راکمیږي یا ازادیږي نو هغه بیا دومره خاص تاثیر نه لري ورباندې. اوس وګورئ اپاتوس چې ده تقریبا 7 ورځې او 8 ساعته وروسته ټوکن ازادوي، خو ډیره کمه اندازه ده چې دا دومره خاص تاثیر ورباندې نشي درلودلی. داسې امید ده د هر یو نیټورک ښکته ځئ، ټول د هر یو سره تاریخ هم لیکلی ده، وخت ټول هر شی ټول اندازه یې هم ورسره لیکلی ده. نو که چېرته مثال موږ غواړو یا آنډو په کوین کې سرمایه ګزاري وکړو نو باید دغه په نظر کې مثال ونیسو، شاید هغه ته 1 ورځ یا 3 ورځې پاتې وي نو موږ یو څه منتظر سو که خامخا قیمت یې ډېر راونه غورځېږي. بل مهم ویبسایټ
هغه ټوکن انلاک ده هغه هم همدغه ته ورته ده ځکه دا اپشن خو په همدې کې اضافه شوی ده خو بیا هم یو کره کتنه ورباندې کوو ټوکن انلاکس دا هم یو له مهمو ویب سایټونو څخه ده ګوره دا لومړنی یو نو تاسو کولی سئ له دغه څخه استفاده وکړئ تر څو خپله د یو کوین راتلونکی تحلیل کړئ او بحث ورباندې وکړئ اوس دلته راځو ملګرو مثال کوم کوین چې تاسو غواړئ سرچ کړئ یا یې په هکله معلومات ترلاسه کړئ دلته اوس مثال موږ یو کوین سرچ کوو یا سو یا هر یو چې تاسو زړه وي نو دلته موږ کولی سو معلوم کو چې څومره اندازه ټوکن پکې لاک شوي دي په یو کوین کې او همدغسې څه وخت ټوکن آزادوي په ډیره کچه چې کله په یو کوین کې ټوکن لاک شوي وي نو دا بیا د همغه کوین لپاره ښه نه ده اوس ګوره سوی ټوکن 15% لاک کړي چې دا یو بهترین فیصدي ده ځکه موږ ویلی شو که چېرته سوی ټول ټوکن هم خلاص کړي قیمت یې دومره نشي راغورځېدلی ځکه په لږه اندازه باندې ټوکن یې لاک کړي دي ولې ځینې کوینونه شته چې تر 500 یا 80% پورې ټوکن یې لاک کړي دي که چېرته په راتلونکي کې دوی دغه ټوکن آزادوي نو د دغه کوین قیمت به ډېر راغورځېږي هر یو کوین چې تاسو ګورئ دلته به راسئ دغه د لاک برخې ته ګورئ لاک شوي ټوکن چې 15% دي نو اوس موږ ویلی شو چې دا یو ښه کوین ده بهترین کوین ده نو دومره د ویرې او ډار احساس پکې نه لیدل کېږي ولې ځینې کوینونه شته چې په زیاته اندازه باندې ټوکن یې لاک کړي دي بل رینکینګ دا رینک مثال د مارکیټ کیپ له نګه نه شل ده لیر ون ده یعنې خپله بلاک چین ده نو دغه ټول معلومات هم دلته کوین ګیګو څخه هم یو څه معلومات ورکړل شوي دي سپلای ماکس سپلای دغه ټول معلومات پکې ورکړل شوي دي همدغسې ځینې نور ویب سایټونه دي لکه کریپټو ببلز کریپټو د هغه کار چې ده لکه په ټوله کې موږ ته ښایي تاسو به لیدلي وي زیاتره کسان له دې څخه استفاده کوي چې دغه کوین په دغه میاشت کې یا په دغه ورځ کې دومره اندازه پمپ کړی ده یا په ساعت کې یا په ورځ کې یا په هفته کې یا په کال کې هر څومره اندازه چې تاسو ورته ټاکئ اوس وګورئ په یو ساعت کې تر ټولو زیات راغورځېدلی چې ده هغه پای ده -9.7% راغورځېدلی ده ولې ځینې مثال PP 0.3 یا اتم -1.2 دغسې مثال کې چېرته ډے یا د ورځې کوم هغه برخې ته ورسو نو هلته هم -21.5% پای ډېر راغورځېدلی د دې ته څنګ کال په برخه کې هم کولی سو لکه XRP 550% پمپ کړی ده د OM په نوم باندې 890% پمپ کړی تر اوسه پورې ولې ځینې کوینونه شته چې راغورځېدلي هم دي یعنې دا مهم کوینونه ټاپ کوینونه دلته پکې سرچ دلته کولی شئ دغه اندازه زیاته کوي مثال تر 300 یا 200 یا 0 پورې وښایي ګورئ دغسې مثال بدل کړو ایکسچینج ته هم اړولی سو صرافوي ته د هغه په هکله هم معلومات کولی سو دغسې مثال کوو غواړو د دغه کوین په هکله مثال معلومات پیدا کړو یو څه مثال رینکینګ یې 988 ده مارکیټ کیپ یې 960 میلیونه ډالره ده انکم زوری مارکیټ کیپ ده نو دغه معلومات هم موږ لرن کولی سو په دغه برخه کې دغسې ټریډینګ ویو اپلیکیشن ده چې په ټیکنیکل برخه کې له موږ سره ډیره همکاري کوي او د دې په هکله ما تاسو سره مخکې ویډیو شریک کړی وه کولی شئ هغه وګورئ او همدارنګه موږ کوین مارکیټ کیپ لرو په هماغه کې هم موږ د یو کوین په هکله باندې معلومات پیدا کولی سو چې هغه دومره مثال هغه بلاک چین په کوم بلاک چین باندې لیست شوی ده کومې ټیم ده ټول معلومات پکې ذکر شوي وي او مارکیټ کیپ له نګه نه سل یا ټاپ سل یا ټاپ 200 کوم کوینونه دي دغه ټول معلومات په هماغه کې شته نو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو خدای تعالی دې وکړي چې یو څه مو تر زده کړي وي انشاءالله په راتلونکي کې به بیا راځو او له تاسو سره په دغه ډول باندې موضوعاتو باندې به معلومات شریکوم په الله مو سپارم ښه ده او اباد واوسئ